او ډیر خوشاله شوم نن د پښتنو دلته کې ډیره ستره جرګه وه او ته پکې واحده یو زنانه وي چې پکې ناسته وي او د زنانو چې د پښتنو د آبادۍ بلکې د ټول انسانیت د آبادۍ نیمه شمېره ده خو د پښتنو په ټولنه کې که موږ وګورو نو زنانه ټول عمر په یو نه یو نوم باندې زورلې شوې ده او خپل حق ورته نه میلاو شي. ته چې نن د پښتنو په دې جرګه کې دلته ناسته وي تاسو احساسات او جذبات زه خو په خپل ځان باندې ډېره خوشحاله یم، فخر کوم، خو زما دغه نورو پښتنو خویندو ته زړه خوږېده چې څوک لیکل غواړي، څوک راتلل غواړي او هغې ته د کور نه اجازت نشته. زه غواړم چې زموږ د وروڼه خپلو ښځو له لږ غوندې دغه ورکړي چې د هغوی د پټ صلاحیتونه ښکاره شي او د قام په ښه راشي. دې کې څه شک نشته، کېدای شي د چا په یو ښه خبره د چا سوچ بدل شي او د هغه ورسره ژوند طریقه بدله شي او ډېر ښه شي. نو تاسو خو د زنانو سره دلته خو زنانو سره ستا ډېر رابطه ده، ته خامخا ځې راځې کورونو ته به ځې راځې داسې پروګرامونو کې به وینئ چې ته په پارکونو کې به وینئ د پښتنو زنانه زړه کېږي خو یېرېږي د څه نه. ستاسو باندې نارینه ولا اجازت نه ورکړي چې لاړه شي په سړو کې کېنه او په هر څومره مطلب دا د ترقۍ او د پرمختګ خبرې کوي خو چې کور ته لاړ شي نو هم بیا هغه زوړ پښتون شي او هغه روایتي پښتون ته جوړ شي. د پښتانه ټول غواړي چې ښځې دې راشي دې میدان ته، خو د هغه د کور ښځې نه. هسې دا یو بدبختي شته، دا یو بدبختي ستا. ته شاعري هم کوي؟ او د ډېرو مودو نه، خو بس بیا ما اورېدلو چې په شعرونو کې ګناه ده، شاعري کول نه دي پکار. بیا ما ډېره موده پرېښې وه. که تاسو ته یاد شي نو ما به تاسو ته منت کو چې زه ستاسو مشاعرې له راځم او بیا به ما ته خلکو منت کو چې زموږ مشاعرې له راشه، خو ما به وایي نه بس ما پرېښې ده. خو بس اوس د 14 اګست او د خپل پاکستان نیشنل ډے یو داسې ورځ ده چې هغه موږ مجبور کړي چې موږ د زړه نه را روان یو ته چې هر څنګه پروګرام. او ستا تعلق د کوم ځای سره دی او نوم دې څه؟ زما نوم شیرین ګل دی، د کور شیرین درانی باندې دلته کې به ټول خلک پیژني. زموږ د 400 یو دلته دوبۍ کې د 32 کالو نه اوسېږو. د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوال ته په ټوله دنیا کې ګوري، که څه پیغام لري د خپلو خویندو لپاره، د خپلو وروڼو لپاره، د پښتنو لپاره د لر او بر؟ زما ټولو خپلو پښتنو وروڼو خویندو ته دا خواست دی چې راشئ، یوشئ او ځان وپېژنئ او د خپل قام دپاره او د دې خپلو بچو دپاره د دې خپل ملک دپاره څه کردار ادا کړي. ولې هغه د دونه وړوکي کردار ولیني. که چاله کټوۍ پخول ورځي ډېر ښه شته، هغه دې د محلې ماشومانو جینکو ته چلو ښیي. چاله کپړې ګنډل ورځي یا ګلونه کوشي د کاري ورځي، هغه دې د خپلو محلې ماشومانو ته ښیي. ضروري نه ده چې هغې د بهر ته وځي او یو لوی پیمانه باندې د هغې دغه کلاسز واخلي. د هغې هېڅ ضرورت نشته. تاسو د خپل کور نه شروع کړئ، د خپلې محلې د ماشومانو جینکو نه سمون شروع کړئ، داسې به رفته رفته ټوله معاشره سمه شي. ډېره مننه ستاسو کور مودان. ډېره مهرباني ستاسو چې تاسو ماله دا عزت راکړئ. ډېره مننه.